ये आप डी चौक की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का काफिला जो है वो जा रहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात जो है वो इंतहाई खराब हैं। शेलिंग हुई है, बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो यहाँ पे मुतासर हुए हैं उनसे। دوستانو دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم د پاکستان اوسنی حالت د عمران خان او د پاکستان حکومت تر مابین سره روان دي، د عمران خان او کارکنانو تر مابین سره روان دي. دا حقایق ټول له تاسو سره شریک کوم. پاکستانی میډیا تر ډیره حده پر دې باندې خاموشه ده، حقایق نه نشر کوي، حقایق د خلکو مخ ته نه راوړي. زه نن در سره هغه ټول حقایق در سره تاسو سره شریک کوم چې په اسلام آباد کې څه روان دي، د عمران خان او د فوج تر مابین، د عمران خان د کارکنانو او د حکومت د فلیسو تر مابین کم څه روان دي او څومره نقصانات پکې پیښ شوي دي. دا مکمل معلومات په دغه ویډیوي شکل کې له تاسو سره پر د سکرین باندې شریک کوم. تاسو یې وګورئ، خپله به ټول حقایق تاسو ته معلوم کړل شي چې څه روان دي. د ولس هم ډېر سخت زور وي چې کله اتفاق وکړي او حکومت یې په ولس باندې چې ولس نه وي حکومت په چا کېږي. د پاکستان فوج دا او د عمران خان کارکنان دي. نورې داسې صحنې دي هغه هم له تاسو سره شریک کوم، ټولې وګورئ. دا بلې ته ګورئ، دلته دغسې پولیسو د عوامو داسې حال ده. لرګو ته ګوره. شاید دا میډیا نه وي شي کړي، دا داسې خلکو کړي دي چې مثلا پر دغسې خلک عام خلکو هغه نشر کړي دي پر دا میډیا باندې، مشهوره رسنۍ چې هغه یې نن نشر کوي. والله اعلم چې دا هم د عمران خان کارکنانو دا اوسنۍ درنه یې کوه کومه خو دا فلحال اوس ګرځي دا ویډیو ډېر. نه دا بل ته ګورئ. یعنې کله چې څوک ځي د عمران خان درنې ته هغه نیول کېږي، نه پرېښودل کېږي. نورې هم سختې صحنې دي، هغه هم له تاسو سره شریک کوم، هغه هم وګورئ. دا دې ګاډي ته ور واچول. दूसरा कौन ला دا دایم गाड़ी तर वाचो. चलो किधर के पुलिस घर कहाँ गए यार, चलो यार वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, बारी करना है हमारा. دا د ښځې هم ګرځي، ښځې هم ګرفتاره کړي. دا حالات دي پاکستان کې چې څوک یې خپل حقوقو لپاره اواز نشي اوچت کولی، که نر وي که ښځه بس زندان ته به وړل کېږي.
نه څوک حقیقت ویلی شي. इन लोग ने क्या किया कि आप इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? इन लोग ने क्या किया है कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं? ښه دا بل ته ګورو. دا فوج د عمران خان خلک د مخامخ د سره پر اسلام آباد کې دا د حفاظت لپاره. सलाम है आप लोगों की, सलाम सलाम. ये फौज है, ये फौज है, ये हमारी पाक फौज है, ये हमारी पाक फौज है, ये हमारी पाक फौज है जो हम उसको पाक फौज कहते हैं. د عوام د زور دین خدای چې ساتي. د هغه د سره ګډ سو. ये हमारी फौज है, ये हमारी पाक फौज है जो हमारे पे जुल्म कर रहा है, ये हमारा पाक फौज है. ښه دا بل ته ګوري څومره ورته ولاړې توه. د دې خوا د څه تعداد باندې فوج له خوا د انسانانو سمندر د هغه وګورئ. پښتانه متل کوي کلي په زور نه کېږي. بېشک حکومتونه په زور باندې نه کېږي. دا هغه د بل طرف باندې څه سره وشو. دا هغه صحنې دي چې پر رسنیو به دا مشهوره رسنیو باندې تاسو نه وي لیدلي، نه یې هغه نشر کوي. نن یې زه له تاسو سره مکمل نشر کوم او ویې ګورئ. څه حال ده د انسانانو. دا هغه دي د عوام مخه نه نیول کېږي چې په حقیقت د صحیح معنا باندې راوځي. دی بل ته ګوري دا هغه کوم کنټینران چې په مخ کې دي هغه اوس له لارې دور کوي. پښتانه دي یاره، پښتانه ډېر بلا دي. اوس ورته ګوري چې کنټینر یې څنګه له روډ څخه باسي. دا د وخت دی. څومره مخلوق یاران یې هم نسته، محافظ ساتونکي یو نسته، بس دی دي خپلې لارې خلاصوي. نور هم داسې صحنې سته ملګرو تر پایه ګوري. او د انسانانو په زور یې ورسره فته کوي. یعنې دغه رواج چې راوغورځوي یا نورو ته لکه چې بیا د کمه که ورکوي. مړي تر لاندې نیسي.
پښتانه ډېر بلاوي تر هر ځای خپل منزله پورې ځان رسوي دغسې نه پرېږدي. ډېر مخلوق دی. دا پړي باندې اوس کوشش کوي چې دا راوغورځوي بس نور بیا د انسانانو په زور باندې هم له روډه وځي یعنې موټر په ذریعه باندې هم له روډه وځي. دې بل ته ګوري دا هغسې وینې دا یې په موټر پسې ما په خیال بشي پسې تړلی دی له روډه یې باسي کرینګ. دا په اکثرو دغو کې له داسې ټولو سره داسې کرینګونه وي خپلې مخې ورباندې خلاصوي. دې بل ته ګورو دا شهریار افریدی دی هم ډېر سخت زندانونه تېر دا هم د عمران خان ډېر کلک ملګری ده. یې بل ته ګورې دا هم شهید افریدی دی دعا کوي شهریار افریدی شهید نه شهریار افریدی. یا الله یا الله یا الله یا الله دښمنانو زړونه یا الله په خپل ځان او په خپل پریشانوں کی ڈوب کیا آمین. یا اللہ عمران خان خیر و عافیت اللہ جا عافیت کی کسی مسلمانانو دی فخرنو کی خیر غزہ مسلمانوں حفاظت اللہ دا مقبوضہ کشمیر مسلمانوں حفاظت یا اللہ کور عرض کے چورا ظالمان دی اول دی ہدایت ہو یا اللہ کے ہدایت نصیب کی نوی تے تباہ و برباد یا اللہ دے ملک امن رہو یا اللہ دے خیر فرختی ہو کر سے یا اللہ غیبی یہ بلو سروان شاید شیر افضل مروت یہ تو گوری مروت تصویر زمین تھوڑی سربت دا دی مروت ویل کېږي چې مروت هم اسلام آباد پولیسو نیولی دی نو والله اعلم تر اوسه پورې خو داسې په هېڅ حقیقت باندې نه ده رسېدلی. دې بل ته ګوره دا نو مخلوق دی د عوامو زور ډېر سخت زور دی چې په حقیقت سره ودرېږي هر حکومت چې په کولی شي او هر حکومت راوستلی شي. هغه د نفلیس څوک یې مخه نسي نیوی. دې بل ته ګوره د روډو څخه یې باسي دا هغه صحنې دي چې ما تاسو ته مخکې وویل چې تاسو په رسنیو باندې نه وي لیدلې پر دې مشهوره رسنیو باندې د پاکستان ځکه چې هرې رسنۍ چې کوم حکومت یې د هغه طرفداره وي د مقابل لوري مخالف وي. دې بل ته ګوري د بې د روډ مابینځ کې چې کوم هغه سیمټي پرته وي لارې ورباندې بندوي هغه هم دورې کوي له مخه لار خلاصوي لار صفا کوي د ځانونو لپاره. که دوستانو دغه کمې صحنې د عمران خان د کارکنانو د پاکستان د حکومت تر مابین زوی ما له تاسو سره شریکې کړي دا شاید ډېرو ملګرو دا پر مشهورو رسنیو خو بیخي نسته او ډېرو نه وي لیدلې نه په دې خاطر له تاسو سره شریک کړي. ډېرو ملګرو مثلا دا یو دغه وي چې څه پیښ دي څه حالات دي څه روان دي هغه کم معلومات چې وو هغه ما له تاسو سره شریک کړو. عمران خان چې کم کال کړی ده مثلا د هغې درنې چې کم یې کړي دي چې تاسو به ډي چوک ته ځئ ډي چوک به بندوئ تر هغو پورې یو خو یوازې ډي چوک ته رسېدل هغه نه تر هغو پورې چې پاکستان د اوسنی حکومت چې نواز شریف شهباز شریف او د بلاول ده دا دغه یو فیصله وکړي چې عمران خان به ازادېږي د عمران خان چې څه دغه غلا سوي دي کم سیټان دي هغه ټول به ورکول کېږي یعنې د عمران خان ورته ویلي خپلو کارکنانو ته په اسان الفاظو سره به سر در خلاص کړم. عمران خان خپلو کارکنانو ته ویلي چې ډي چوک ته به ځئ تر هغو پورې به کښېنئ تر هغو پورې به کښېنئ چې ستاسو ټولې مطالبې نه وي حل سوې او نه یې منل سوې او په هغو کې دا مطالبه هم سته یا ساتئ. ګورې صرف عمران خان راخلاصول نه ده عمران خان به راخلاصېږي عمران خان به بېرته وزیر اعظم کېږي دغه ټولې مطالبې پکې شاملې دي
او ډېر رسنۍ داسې وایي چې څنګه عمران خان را خلاص کړل سو بس په هغه ورځ باندې وزیر اعظم د هم یا 10 ورځې یا 15 ورځې بعد وزیر اعظم کیږي. نو ځکه دا خلک دومره کوشش محنت کوي چې عمران خان له جیل څخه راونوځي. او عمران خان خو یوازې څه کوي چې وزیر اعظم سي، یوازې پر سیټ باندې راسي، پر دې باندې هم دی بیریږي. عمران خان کچيري وزیر اعظم سي او پر سیټ باندې راسي بیا به عمران خان هیڅ خبر نه مني، ځکه چې عمران خان دا وایي چې د عوامو په زور باندې راغلی، زه هغه فیصلې کوم چې عوام خوښوي، زه هغه فیصلې کوم چې عوامو څه ویل، زه د هیڅ چا تر ماسې لوړ دي، زه د هغو خبر نه منم. نه هغه خلک چې مثلا فټي فیصلې کوي د فردو تر شا نه د هغو د منم، د هیڅ چا دوم نه منم. زه عوامو په زور باندې راغلی یم، عوام چې څه وایي پر هغه لار به زه ځم او د عوامو په خوښه باندې حکومت کېدلی هم سي. کم حکومت چې د عوام خلاف سي او عوام د هغه حکومت خلاف سي، هغه حکومت د یاد ساتي هغه وخت نسي نیولی. هغه که هر څومره ظلم وکړي، که هر څومره کوشش دی وکړي د عوام د ختمولو لپاره، د خپل ځان د کامیابولو کولو لپاره، هیڅ کله یې نسي کامیابه کولی. کم حکومت که غواړي چې تر ډېر وخته، اسعدي صاحب هم یو بیت ده وایي که غواړي چې پر خلکو باندې حکمراني بادشاهي وکړي، ظلم ختم که اولس د خپل ځان که. نو کله چې د عام خلک اولس د خپل ځان کو، ظلم دې ورباندې ختم کړئ چې تر څومره وخته پورې ته غواړې حکومت دې وچلېږي تر هغه وخته پورې چلېدلی سي. او که چیرې ته د حکومت کوې او د عوام خلاف عوام سره ظلم، د هغه کم مطالبې چې د هغه نه منې، د هغه کم څه دي هغه ته غاړه نه ږدي، هغه نه اورې، نو بیا به تر ډېره حده پورې دا حکومت نه وچلېږي او نه به دا پر مخ باندې ولاړ سي. دوستانو دا کمې صحنې چې ما له تاسو سره شریک دا یقیني رسنۍ نه نشر کوي، ځکه چې دا معلومه خبره ده چې کم حکومت فی الحال په سر د اقتدار وي، رسنۍ ټولې د هغو په ګټه باندې کار کوي، او مقابل لوری مخالف لوری چې دا د هغه کمزوري او د هغه حکومت طاقتوالی بیانوي، ځکه چې هغه رسنۍ هم د خپل اختیار نه وي. هغه رسنۍ که چیرې د حکومت خلاف کړل سي، نو حکومت خو پر سر د اقتدار د هر څه کولی سي، دا رسنۍ بندولی هم سي، او رسنیو کې چې کم کسان دي هغه هم بندولی سي، هغه هم فیس اخیستلی سي. نو ځکه چې رسنۍ حقیقت نه وایي. ډېر سخت حالات روان ده، تاسو به لیدلي وي چې رینجر والا هم پکې مړه دي، پولیس هم پکې مړه دي، د عمران خان کارکنان هم پکې مړه دي. یوه ویډیو مې هم کتله او پر رسنیو باندې هم تاسو لیدلي چې د عمران خان کارکنانو یو موټر ور باندې وځغلوی او رینجر والا 4-5 تر لاندې کړلو. خو عمران خان کارکنان بیا وایي نه، کله چې دوی په موټرو کې ولو یا موټران و یا دوی مخته ولاړو، د عمران خان کارکنانو مخه یې نیوله. خو هغه چې کله ور باندې ډېر سو، ور باندې غالبه سو، ور باندې زور سلو، نو دوی په تلواري کې منډه واخیستله، تللو څو موټرانو تر وختل، څو څنګه و په دغه دوران کې له موټرانو څخه بعضې ولوېدو، بعضې تر لاندې سلو. د عمران خان کارکنان دا خبره ردوي، خو حکومت یې د عمران خان پر کارکنانو باندې ور اړوي چې تاسو دا کار کړی ده. الله دې فضل کوي، سخت حالات روان دي، ملک ټول بند د پاکستان، اکثره لارې بندې دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي، او دغسې نیټ په ډېرو ځایونو کې بند ده، که وای فای کې که د بل نیټ کې دا په اکثره ځایونو کې بند ده. او دغه رقم لارې هم د عوام پر مخ باندې ډېرې بندې تر ډېرې حده، او ډېر عوام ډېر په سختو مشکلاتو کې دي. الله دې خپل فضل او رحم کوي، دعاګانې کوي چې دا مشکلات له دې ځای څخه ختم کړل سي. بیا اکثره دا مشکلات د پښتنو په سیمه یا د پښتنو تر مابین، مثلا د پښتنو تر مخ دي، ځکه چې د عمران خان کارکنان تاسو ووینئ، د عمران خان چې کومه پارټۍ تحریک انصاف، په دې کې اکثره 90% پښتانه دي، او دا کم چې روان دي، او دا کم چې ضد کړی، او دا کم چې خپل منزل ته ځان رسوي، دا هم اکثره د خیبر پښتونخوا دي، دغه رقم د بلوچستان پښتانه هم دي، خو ډېر د خیبر پښتونخوا پښتانه دي، هغه تر ډېره ځایه په خپل منزله پورې رسېدونکي دي. نو یا به نن یا به سبا کې داسې مثلا دوی د ډي چوک اعلان وکړي چې خپل منزل ته به ورسېږي که چیرې، او دا داسې په اسانه هم نشي رسېدلی، مقابل لوری به له دې سره ډېره سخته مقابله کوي، هغه به پر شا کوي، یا به دوی ته نقصانات پکې رسېږي، یا به هغو ته نقصانات پکې رسېږي، بیا به دوی خپل منزل ته رسېږي. دا رنګه په اسانه باندې هم منزل ته رسېدل نسته، او منزل ته رسېدل ډېر ګران ده.